صحابه سره محبت د ایمان دلیل دی زما محترمونو. نو چې موږ د دوی څومره تذکره کوو د دې د حالات وایو یا اورو د دې د وجه نه زمونږ په زړونو کې ایمان برابرېږي. نو دا قانون دی چې د چا سره د مینه ډېره وه د هغې به تذکرې کې او چې څومره یې تذکره کې دومره د هغه حالات په تا اثر کوي. که 100% د هغه په شان نه شي او موږ نه شو کېدی د صحابو په شان دا خو سوچ کې هم نه شي راتللی زمونږ یعنې ممکن هم نه ده. خو کم از کم هغه د مینې محبت یو تعلق برقرار پاتې شي او د هغې د لاسه ماوته کې تقوا او د هغه صحابه کرام رضی الله عنهم د ژوند د بار بار لوستلو او د اورېدو د وجې نه څه ناڅه یو پرهیز او تقوا را پیدا کېږي. د دې په ځای باندې یو انسان وګوره که نه چېرته د ډمو تذکره ډېره کوي د فاسقانو د فاجرانو د فلمونو د ډرامو د اکټرانو نو د دې انسان ژوند ته وګوره دا به ګډوډي خبرې به یې غلطي مجلس به یې سپکي بې المازه به دی که مونځ کوي مونځ به یې سم نه او د الله د دین نه به مکمل غافل وي ځکه چې د ده په زړه کې مینه د هغه چا ده چې هغه د دین نه غافله خلک دی. نو د دې په مقابل کې چې د په زړه کې مینه د هغه چا وه چې هغه الله رب العالمین په دې کائناتو کې منتخب کړه د خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا دپاره او دا الله ته ډېر محبوب خلک چې ته د دوی تذکرې کې او دوی سره د مینه او دا بار بار یادې نو په دې زړه کې به د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره راځي محبت به راځي.